تین مبارکه سوره چې د قران عظیم او شان 95مه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. اته مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قسم په انځر او په زیتون او د سینا په غره او په دې له امن څخه ډک خار مکی باندې په حقیقت کې موږ انسان تر ټولو نه په ډیره ښه بڼه او تر ټولو نه په مناسب هيئت پیدا کړ. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. بیا مو هغه په چپر اړولو له ټولو مخلوقات څخه په ډیره ټیټه مرتبه وګرځاو. پرته له هغو کسانو چې ایمان راوړ او ښه عملونه کوي چې د هغو لپاره هیڅ کله نه ختمېدونکی اجر ده. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. نو ای پیغمبره لدې ښکارا حقایق ورسته تا څوک د ثواب او عذاب په چاره کې دروغ جن ګڼلی شي؟ آیا الله تر ټولو حاکمانو لوی حاکم نه دی؟ تین مبارک